راځم د جهادي راپورونو متعلق د 13 ورځ 22 د اکتوبر تفصیل د عملیاتو دا دی چې ټول 15 عملیات شوي دي، یعنی حملې شوي دي، چې د دې جملې نه 15 د باجوړ په ولایت کې 15 عملیات شوي دي، خیبر ولایت کې 3 عملیات شوي دي، د لکی مروت په ولایت کې 2 عملیات شوي، د وزیرستان جنوبي کې 2 عملیات شوي دي، همداسې دیر پایین کې 2 عملیات شوي دي، او وزیرستان شمالي کې 1 اپریشن شوی دی. چې په باجوړ کې په دې 15 مختلفو عملیاتونو کې 2 عسکر وژل شوي دي، 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي، او 1 کس ژوندی نیول شوی دی. په خیبر ولایت کې چې 3 عملیات شوي دي، ځاني او مالي تاوانونو راپور د 3 وړو ځینه راغلی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. لکي مروت کې 2 عملیاتي شوي دي، 2 امنیتي کامرې له منځه تللي دي، او همدارنګه د تلفاتو راپور هم راغلی دی. د جنوبي وزیرستان په 2 عملیاتو کې 2 پوځیان وژل شوي دي، او د مالی تاوان خبر هم راغلی دی. وزیرستان شمالي کې 1 عملیات شوي دي چې تلفات مالی او ځاني درلودل، بیا حکومت پر خلکو باندې بمباردمان کړی دی چې ماشومان پکې وژل شوي دي. دا د 22 تاریخ راپور. راځم اوس د همچنان یو بل خبر د 22 تاریخ دا و چې وزیرستان شمالي کې یو عمله نامعلومه شوې وه، 15 تنه پکې وژل شوي او بیا پس له هغې نه اور ورته اچول شوی، چې مجاهدینو یې دنه لا تعلقي اعلان کړی دی، ویلي چې دا عمل دوی نه دی کړی او د دې پیښې سره یې دوی کوم تعلق نشته دی. 23 د اکتوبر تفصیلات دا دي چې 14 عملیات شوي دي. په چترال ولایت کې 15 اپریشنه، په جنوبي وزیرستان کې 15، په وزیرستان شمالي کې 2، په ورکزي ولایت کې 1، د ټانک په ولایت کې 1، په خیبر ولایت کې 1، او د باجوړ په ولایت کې 1. نو تفصیل دا دی چې د چترال په ولایت کې 2 امنیتي کامرې د منځه تللي دي، او مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې 2 کسه وژل شوي دي، 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي، د تلفاتو راپور موجود دی. د وزیرستان شمالي نه همدارنګې چې 15 اپریشنه پکې، دغه 2 اپریشنه پکې شوي دي، په دې کې 1 نفر وژل شوی دی، 1 امنیتي کامره له منځه تللې ده. دغه اپریشن د میرانشاه ولسوالۍ او د میرعلي ولسوالۍ د دواړو په منځ کې د پیرانو په پوستې باندې او د ششکروز په پوستې باندې ترسره شوي دي. همدارنګې د اورکزي دغې کې ولایت کې د غلجیو ولسوالۍ د کاشي په سیمه کې په څو پوستو باندې حمله ترسره شوې ده. 1 پوسته کاملا فتح شوې ده، پس هغې نه ورته اور ورته کړلی شوی دی. افراد ژوندي نیول شوي دي او مشرانو ته سپارل شوي دي، د قومي مشرانو ته. 1 موټرسایکل، 2 بیټرۍ، 2 کلشینکوفه او نظامی تجهیزات په غنیمت نیول شوي دي. په ولایت اورکزي کې دا د ولایت د اورکزي راپور. اوس د ټانک په دغه کې 1 حمله شوې ده په ولسوالۍ جندوله کې، چې د اف سی پر پوستې باندې سنایپري حمله شوې ده، 1 کس پکې وژل شوی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګې په خیبر ولایت کې 1 وژل شوی دی، 1 زخمی شوی دی. دا د باړې ولسوالۍ تیرا تندي پیر په پوستې باندې حمله شوې وه. په باجوړ ولایت کې د سالارزوی ولسوالۍ خزهسر پوست باندې برید ترسره شوی دی چې 1 کس پکې وژل شوی دی. نو دا و د جهادي راپورونو سلسله او هغه نړیوال معلومات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې خپل دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات ماته لاندې ولیکئ. زه به انشاءالله ستاسو د پوښتنو ځوابونه ورکوم، او په عین حال کې زما برنامه سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، زنګوله ووهئ، تر څو د ټولو دوستانو ته دا ورسیږي. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.